بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو، یو ځل بیا تاسو ټول ته په پښتو ډایری کې ښه راغلاست وایم. ګرانو ملګرو، اکثره اوقات موږ سره په موبایل کې داسې ډیټا پرته وي، که هغه د تصویر په شکل وي، د ویډیو په شکل وي، یا د आवाज په شکل یا آډیو په شکل وي، چې موږ نه غواړو دغه ډیټا بل کوم ملګری وګوري. نو د هغې د پټولو او د غیبولو لپاره موږ د مختلف قسمه اپلیکیشن څخه کار اخلو، لکه ګیلري لاک، فولډر لاک وغیره. خو که چیرته کوم ملګری دغه اپلیکیشن وګوري، د هغه د خلاصولو کوشش وکړي او هغه خلاص نشي، نو موږ د شک لاندې راځو. هغوی شکمن کیږي چې په موبایل کې موږ څه ساتلي دي، په دغې اپس کې به موږ څه بند کړي وي. نن به زه تاسو ته یو داسې دوه داسې طریقې دروښیم چې پرته له دې چې په تاسو څوک شک وکړي، تاسو کولی شئ خپله ډیټا پټه کړئ. اول زه تاسو ته دلته یو ویډیو ښیم. په ګیلري کې دا ویډیو ده د راشد خان. صحیح ده؟ دا ویډیو غواړم چې دا ویډیو زه له دې ځای څخه غایبه کړم. بل ګورم چې دا ویډیو دلته د مای فایلز کې یا فایل منیجر کې د ویډیو په فایل کې زه ګورم، دلته هم شتون لري راشد. او دې نه علاوه د ایس ډي کارت کې د ویډیو په فولډر کې هم شتون لري راشد خان. غواړم چې دا له دې ټولو ځایونو څخه غایبه کړم. لومړۍ طریقه خو داسې ده چې دا موږ رینیم کوو. رینیم کې موږ صرف دومره کوو چې د راشد نه مخکې موږ ډاټ لیکو، ډاټ راشد به کوو. له دې ځای څخه ویډیو غایبه شوه. راځو ویډیو ته. ویډیو فایل کې شپږ ویډیوګانې شته. اوومه ویډیو د راشد هغه ورکه شوله. ورپسې که ګیلري ته لاړ شو، په ګیلري کې دا وه، خو اوس د راشد ویډیو مکملا ورکه شوله. اوس که چیرته کوم یو کس غواړي چې له دې ځای څخه دا را پیدا کړي، نو مای فایلز ته لاړ شي، ایس ډي کارت ته لاړل، ټریپل ډاټ کلیک شو، سیټینګ کې دلته ګوري شو هیډن فایلز. شو هیډن فایلز وشو، ډیټا راښکاره شوه. نو ګورو چې آیا دا ویډیو راښکاره شوې ده او که نه. ګیلري ته راځو. په ګیلري کې دا ویډیو نشته. مای فایلز ته واپس ځو، ویډیو فولډر ته ځو. ویډیو فولډر کې هماغه شپږ ویډیوګانې دي، د راشد ویډیو نشته دی. خو که چیرته دوی ایس ډي کارت ته لاړ شي، واپس فولډر کتلو کې دی د ویډیو فولډر ته ورسیږي، په ویډیو فولډر کې ګوري چې د راشد ویډیو سي خړه شان ښکاري، مطلب دا ویډیو پټه کړه شوې ده. نو دلته دا دوی را پیدا کولی شي. دا اوله طریقه چې موږ د نوم په مخ کې صرف ډاټ ورکړو او د ډاټ سره ویډیو د نورو ځایونو نه غایبه شوله، خو په خپل فولډر کې لا هم ښکاري. خو که چیرته موږ سیټینګ ته لاړ شو، په سیټینګ کې دا شو هیډن فایل ختم کو، نو ویډیو ورکه شوله. خو مشکل دلته دا و چې د سیټینګ شو هیډن فایلز له کبله موږ سره د راشد ویډیو یو ځل بیا راښکاره شو. نو دا ویډیو اوس راځو دوهمه طریقې ته. دوهمه طریقه کې ضرورت نشته چې موږ دې ته د نوم نه مخکې ډاټ ورکو. راشد موږ رینیم کړله، راشد ویډیو داسې دلته پرته ده. راځو ګیلري ته. په ګیلري کې هم داسې د راشد ویډیو واپس راغله. مای فایلز ته ځو. په مای فایلز کې ویډیو ګورو. مخکې شپږ فولډر یې پکې، په دې فولډر کې شپږ ویډیوګانې، اوس پکې اووه ویډیوګانې دي. راشد ویډیو داسې ده، دلته بیا هم شتون لري. اوس موږ غواړو چې بیخي څوک را پیدا نه کړي، بیخي د هیډن آپشن که ګلاو کې خلاص کې یا خلاص نه کړي هم ویډیو ترلاسه نه کړي. نو د هغې لپاره موږ ډېره اسانه طریقه ده. نوم بدلولو ته ضرورت نشته. ځو مطلوبه ویډیو یا مطلوبه تصویر یا مطلوبه آډیو ته ځو، هغه راخلو، موو کوو یې، موو کاپي نه موو. ایس ډي کارت وي او که انټرنل سټوریج وي، هر یو چې وي، خو دلته موږ ایس ډي کارت کلیک کوو. ښکته راځو انډرایډ ته. انډرایډ کې ډیټا
دلته کې com.android.phone او دلته پیسټ کوو یعنی ډن. دا ویډیو له دې ځای نه هلته لاړله. دا ویډیو اوس مکمله غایبه شوله. څنګه ګوره په ګیلري ته موږ رالو. په ګیلري کې د راشد ویډیو له دې ځای غایبه شو. زو مای فایلز ته ویډیو ته ویډیو فولډر بیا کولاوم. 1 2 3 4 5 6 ویډیوګانې د راشد ویډیو بیا ورکه ده. د راشد ویډیو ورکه شوله. مثال هغه کس مخکې کتلی و چې یاره دا ویډیو خو د په ویډیو فولډر کې وه مخکې پرته وه غایبه کړې وه شاید اوس بیا هلته غایبه کړې وي. بیا ځي ویډیو فولډر کولاوئ. ویډیو فولډر کولاوئ سیټینګ ته ځي. سیټینګ نه شو هیډن فایل ګوري. مخکې نه شو هیډن فایل دی خو ویډیو له دې ځایه ورکه شوې ده. دلته ستاسو فکر وي چې شو هیډن فایل دی پټ فایلونه ټول ښکاره شوي دي خو بیا هم هغه ویډیو دلته نه ښکاري ځکه دا ویډیو موږ د دې ځای نه موف کړې ده. له دې ځای نه موف کړله د هغې له کبله له ګیلري نه هم ورکه شوله او ورسره چې دی د نورو ځایونو نه هم ورکه شوله. اوس ګوره په سرچ کې تاسو ورکئ. سرچ راشد تصویرونه شته خو د راشد ویډیو مکملا ورکه ده. صحیح شو. د ډېر اسانه طریقه ده. اوس واپس غواړئ چې دا ویډیو راوړئ نو واپس به ایس ډي کارت ته ځئ. انډرایډ ته به ځئ. انډرایډ ډیټا com.android د دې ځای نه به واپس دا فایل موو کړئ. ایس ډي کارت هماغه خپل فولډر ته ویډیو فولډر ته واپس وړو او واپس یې پیسټ کوو. دا ویډیو موږ دلته پیسټ کړه. راشد ویډیو دلته راغله. نو اوس که واپس موږ لاړ شو مای فایلز ویډیو دلته هماغه دی 2 فایلز دي پکې. د راشد ویډیو واپس بیا راغله او ګیلري کې هم د راشد ویډیو واپس را پیدا شو. نو ګرانو ملګرو دا وه د نن ورځې ویډیو. امید ده چې خوښه شوې وي. د ویډیو لایک کول او شیر کول مه هېروئ او هغه ملګري چې زموږ چینل یې تر اوسه نه دی سبسکرایب کړی همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ او هم د ډلۍ باندې خان کلیک وکړئ تر څو زموږ نوي ویډیوګانو ته په وخت لاسرسی ولرئ. تر بیا دمو په پاک الله سپارم. د الله په امان.